راځو بسم الله الرحمن الرحیم کورل را کې نن موږ تاسو درس دی بیټ ماپ منیو. بیټ ماپ خپله یو تصویر یا یو عکس ته ویل کېږي. نو دلته چې تصویر یا عکس دی نو زموږ ټوله کار پر څه شي باندې راځي؟ تصویر باندې راځي. په اپیکس کې موږ ځینې داسې شیان درلودل چې هغه ټوله پر څه شي باندې کار کوي؟ پر عکس باندې کار کوي. نو دلته بیټ ماپ منیو چې موږ راخلاص کړو، د بیټ ماپ منیو هم ټوله کار پر څه شي باندې؟ پر تصویر باندې. هر تصویر تاسو راخلاص کړئ، غواړئ چې پر هغه تصویر کې په خپله خوښه یو کار اجرا کړئ یا کار پکښې وکړئ، نو تاسو د کوم منیو څخه کار اخلئ؟ بیټ ماپ منیو څخه کار اخلي. د مثال په ډول زه راځم همدغه عکس راخلاصوم، پر دې عکس باندې کار کوم. بیټ ماپ منیو کې پر دې باندې ځینې کمانډونه اپلای کوم. یا به دې عکس پر ځای باندې بل عکس راولو، د عکسونه یې سره رنګونه یې سره ایکولایز یا څه ګډوډ رنګونه ولري. داسې یو عکس به راخلاص کوم، دغه د مقبرې عکس به راخلاص کړو، پر دې باندې به خپل کار عملي کړو. بیټ ماپ منیو کې اول د واره کنورټ بیټ ماپ. کنورټ بیټ ماپ ګورئ دلته که چې تاسو دغه بیټ ماپ خو نو بیټ ماپ د خپل عکس دی. که چې تاسو شیپونه ولرئ یا یو شیپ ولرئ، پر مثال دلته داسې یو شیپ لرم، دې ته مې په دې شکل سره آوټلاین بلځنیسته کو، یو داسې یو فیل ورکوم. اوس دی څه شي دی؟ دی شیپ دی. زه غواړم دی تبدیل کړم عکس ته. اوس ګوره دی عکس کې نه دغه ځینې کمانډونه پر دې باندې نشو اپلای کولی، خو که چېرې زه داسې عکس تبدیل کوم نو کنورټ بیټ ماپ په کوم ریزولوشن ورکوي، کوم فارمټ هغه د عکس فارمټینګ ورته انتخابوي او کې کوي. زموږ دغه شیپ مخکې اوس چې تبدیل سو عکس ته تبدیل سو. اوس پر عکس باندې تاسو کولی شئ هغه کمانډونه څه وکړئ؟ اپلای. سر مو خلاص. نو کنورټ بیټ ماپ تاسو کولی شئ یو نن بیټ ماپ ابجیکټ و چې تبدیل کړئ و بیټ ماپ تبدیل کړئ. اټو اجسټ اتوماتیک اجسټمنټ وکړه، د رنګونو د ټولو شیانو اجسټمنټ څه وکړه؟ اتوماتیک وکړه. د هغه سره وروسته ایمیج اجسټمنټ لیب، په دې کې موږ تاسو هیو سچوریشن او ټمپریچر او ټینټ او سچوریشن او برایټنس کانټراسټ هایلایټ شیډو دا شیان لرو. ټمپریچر ګوري معمولا تاسو که فکر وکړئ په دوبي کې چې عکس نیول شوی هغه معمولا ژړ رنګ یو څه زیات وي، که په ژمي کې ونیول هغه شین رنګ یو څه زیات وي. اوس دغه شین رنګ د یخني په معنا دی. ټمپریچر تودوخه یې کمه وي که زیاته وي. ټمپریچر چې کموئ تاسو اوس ګوره چې ټمپریچر زیات کو ژړ رنګ دی معمولا اخلي. اوس دغه عکس داسې معلومېږي لکه ډېر ګرمي کې چې نیول شوي، ډېر هوا ګرمه وي. نو ټمپریچر یې زیات وي که کم وي. او ټینټ خپله دغه د ټمپریچر سره یو رقم کارېږي. مثال دغه زموږ تاسو د ټینټ نو بیا څه شی ته ویل کېږي؟ ټینټ دغه د په معمولا چې په یو ځای کې رڼا وي، داسې یو قسم ریفلیکشنونه، یو قسم تاثیر پر دې چاپېریال باندې لري. نو د ټینټ ستاسو دغه ټمپریچر تاثیر پر دغه باندې څونه اندازه وي پر دې عکس باندې. سچوریشن د رنګ تیزوالی یا خالصوالی په څونه اندازه وي، د رنګ خالصوالی تاسو زیاتوي او یا هم سره کم کوي؟ کموي. د رنګ خالصوالی په زیاته اندازه وي او که په کمه اندازه وي. او برایټنس د رنګ د تصویر روښنایي زیاته وي او که کمه وي. کانټراسټ د رنګونو مابینځ توپیر کم وي او که زیات وي. که کموي نو کانټراسټ کمیږي او که زیات کړي د رنګونو مابینځ توپیر ډېر زیات راسي. هایلایټ ګورئ یو هایلایټ کلر موږ بل شډو دغه درته تاسو متوجه شئ. ګورئ دغه هایلایټ کلر دی د پر دې ځای باندې چې راغلی، او دغه لاندې تور رنګ بیا څه شډو لري، سیاه او هایلایټ. اوس نو هایلایټ کلر روښانه وي او که تاریک وي. هایلایټ رنګونه تاسو ورته روښانه کوئ او تاریک کوئ. دغه ځینې ځایونه چې ګوره هایلایټ راغلی وي هغه تاریکېږي، او شډو رنګونه سره کم وي. نور پسې تاریک وي او که روښانه وي. ګوره شډوګانې هر ځای چې موږ سایه ولرو هغه یا روښانه کېږي او یا سره کم کېږي، نور هم چې سره کم کېږي تاریک کېږي. او میډ ټون هغه منځنۍ یا پر مثال هغه منځنۍ نقطه د رنګونو یا هغه توازن مرکزي په کم شکل سره وي. تاریک وي ډېر روښانه، مثال که مزایي وي دغه وي. او کریټ سنپ شاټ تاسو خپل سټینګو څخه سنپ شاټ اخلي او اوکې کوئ. ستاسو دغه سټینګونه به پر عکس باندې څه بوسي؟ اپلای بسي. هر قسم اجسټمنټ چې تاسو کړي وي د هغه څخه راوروسته پسې سټرایټن ایمیج. سټرایټن ایمیج که چېرې ستاسو تصویر په یو وخت کې یو کوږ راغلی وي، که غواړئ چې هغه سیده کړئ نو سټرایټن ایمیج استفاده کوئ. اوس نو اول لپاره موږ دلته ډسټورشن لرو. په دغه کې تاسو په فوټوشاپ کې تاسو په لیکویفای کې یو اپشن درلودی، یو د دغه په نامه سره و، د نومونه زما څخه هېر شوله، داسې ښه نومونه یې وه. یو په لیکویفای کې دغه ابجکټ موږ درلوده چې یوه دا کار کوي چې دغه عکس دغه مابین ساحه سره ننیستله، او بل دا کار کول د مابین ساحه څه به کول؟ رایستلی. اوس دلته هم دغه عکس ته چې تاسو غواړئ داسې ګول راوباسئ نو یا پر مثال نه باسئ، نو تاسو راځئ لینس کرکشن ته. لینس کرکشن یا پر مثال ژیر راباسئ یا نه باسئ، هغه تاسو ورته انتخابوئ. او روټیشن تاسو د عکس څومره روټیشن ورکوئ، رستې خواته روټیټ کوئ که چپې خواته، هر څومره درجې تاسو روټیټ کوئ هغه نورې پاتې زاویې اتوماتیکلي څه به کوي؟ ځینې کرپ کوي. دلته نور نو دغه ایمیج کراب کړي که نه کراب، که کراب ټیک مارک نه کراب کوي نه ما ځکه ته روټیټ کوي، او که کراب ټیک مارک وکړي څه به کوي؟ کراب کوي هم. او کراب ان ریسامپل اوریجنل سایز ریسامپل بیا وروسته موږ روان یو چې هم د کراب کې هم د ریسامپل کې ریسامپل بیا وروسته وایو دلته دا چې څه وظیفه اجرا کوي. او دغه زموږ ګریډ سټینګ دی چې ګریډ رنګ سره کم وي او سایز څونه وي هغه ورته انتخابوي او اوکې کوي. څو عکس به په هماغه شکل څه بوسي؟ روټیټ بسي، روټیشن به وسي. پسې ایډیټ بیټ ماپ.
ایډیټ بیټ ماپ چې کله انتخاب کو زموږ دغه عکس تاسو ته په اډا دغه کورل فوټو پینټ کې راته راخلاصي په کې راخلاصي کورل فوټو پینټ کورل فوټو پینټ د کورل ډرا سره په اتوماتیک ډول سره یو بل پروګرام انسټالیږي د کورل فوټو پینټ په نامه سره چې په هغه کې تاسو کولی شئ ټول عکسونه څه وکړئ ایډیټ کړئ کورل فوټو پینټ پروګرام په دې کې ټول تاسو شان چې دي د فوټوشاپ لري څه غوندې فوټوشاپ لري د فوټوشاپ غوندې دلته په مثال دا کلون ټول چې دی دا کلون ټول داسې کار کوي لکه موږ تاسو په دغه درلودی څه شی درلودی هارد سپاټ هیلینګ برش درلودی که څه درلودی څه نامه سره سپاټ هیلینګ برش که څه براو دغه کلون ټول هم په هماغه شکل سره اوس په ځای کې تاسو کولی شئ د یوه ځای څخه بل ځای ته ساحه څه وکړئ کاپي یې کړئ اوس ګوره دغه ساحه مو انتخاب کړې ده په مثال دغه ساحه په مثال یو بل ځای ورباندې راولي یا کاپي کوئ نو تاسو د دې ټول څخه استفاده کوئ مثال چیرې کوم ځای ورباندې راوړئ هغه ورته انتخابوئ یوه ځای څخه بل ځای تاسو کولی شئ څه وکړئ کلون یې کړئ کله ما ایډیټینګ ټوله مکمل کړي دغه رقم دغه نور ریزر او دا شیان ټول اکثر تکراري دي موږ تاسو هلته ویل دي صرف دا پروګرام کلوزوئ یس یې کړئ یس یې کړئ هغه سټینګ بدلوي ورباندې څه وسوئ اپلای تقریبا ټوله د فوټوشاپ تکراري شیان پکښې دي په چیز کې کورل فوټو پینټ کې د هغه سره وروسته پسې کراپ ایمیج لرو ګورئ کراپ ایمیج کله چې تاسو پر ایمیج باندې شیپ ټول راواخلئ څه شی راواخلئ شیپ ټول شیپ ټول چې راواخلئ داسې یو کرب غوندې تاسو ته یو نډونه ته راخلاصي نډونه ته که چېرې تاسو کم کړئ ګورئ د اساس عکس سره کم شو دونه مو کراپ کړئ کم وکړئ خو که چېرې بېرته تاسو کراپ ټول دغه شیپ ټول راواخلئ دا نډونه انتخاب کړئ که بیرته دغه نډونه شاته وڅکوئ هغه عکس کراپ سو پټ سو خو کراپ سوی نه و پټ سو خو کراپ سوی نه و نو که چېرې تاسو غواړئ دغه ایجونه په مکمل ډول سره کراپ کړئ نو تاسو بیا څه استفاده کوئ د کراپ ټول څخه اوس نو دې ګټه څه ده اوس هغه عکس دومره کوچنی دی خو سایز ډېر نیولی ځای ډېر نیولی په کورل کې نو اوس که تاسو دلته پر دې بیټ مپ باندې پسې کراپ بیټ مپ انتخاب کړئ هغه کم ایجونه چې تاسو پټ کړي وو هغه څه به ډیلیټ به شي نو د عکس سایز به څه به شي کم به شي ډیلیټ یې کړم اوس که زه راسم کراپ یې کړم کراپ چې مې کوي دغه ایمیج موږ سره کم شو کراپ شو اوس که راسم دغه ایجونه بېرته لاندې راکش کړم هغه نور سایز ته هغه م څه به وکړلی کراپ مو کړی د هغه څخه راوروسته پسې ریسامپل ایمیج لرو چې هلته په سټارټینګ مې ایمیج کوم پرېښوئ ریسامپل ایمیج په واسطه تاسو کولی شئ د خپل دغه ایمیج سایز څه په وکړئ غټه کړئ ایمیج سایز په پوکي ډول هایټ او ویت یې په پوکي او په عمودي ډول سره د دې سایز زیاتوئ او ریزولوشن یې څومره ورکوئ تاسو ریزولوشن او سایز دواړه څه به کوئ انتخاب په پوکي ډول په عمودي ډول تاسو خپل دغه ایمیج څومره سایز ورکوئ ویت اوس 8.1 سانتي متر دی او هایټ 2.8 سانتي متره که تاسو غواړئ تغیر کړئ په مثال زه ورته وایم چې هایټ دی یو څه تغیر شي ورته وایم چې 15 سانتي متره شي اوس ویت هم زیات شو 14 شو ویت یې مخکې 8.1 نو دلته مینټین اسپیکټ ریټو ټیک مارک چې تاسو کړی دواړه سره لاک دي یعنې دواړه په یوه کې تغیرېږي او که ته یې ځنیسته کړو نو 8.1 بیا هر یو جلا جلا کولی شئ څه وکړئ ډیټه کړو اوس دی 100% او دی 180% او انټالایز تاسو فوټوشاپ کې مخکې ویلي وو چې انټالایز د شاوخوا ایجونه یې داسې نرم راولي قسم نو انټالایزیشن پکښې اپلای کړي کلیک پرې اپلای او د هغه سره وروسته مینټین اوریجنل سایز مینټین اوریجنل سایز که چېرې تاسو ټیک مارک ورکړئ د ده هغه اصلي سایز تاته ښکاره کوي یعنې دی دې بېرته خپل اصلي سایز څه وکړي راوګرځوي هغه ریزولوشن د ده اندازه چې ته واړوي هغه اولني سایز ته نو تاسو که مینټین دغه ټیک مارک ورکوئ اوریجنل سایز کوم ستونزه پکښې کې سایز کوم چې کله مو ورته انتخاب کړئ د مثال په ډول زه ورته وایم چې پراخوالی زیات سي 9 سانتي متر ته چې کله تاسو اوکې کړئ ساز جګوالی هم زیات کړئ ساز د ایمیج جګوالی به څو سي 9 سانتي متر پراخوالی بیا په هماغه اندازه وي که مستنسبه پکښې کې دا څه شي وظیفه وه ریسامپل ایمیج ریسامپل ایمیج په واسطه کولی شو د خپل ایمیج یا د خپل تصویر سایز څه په وکړو زیات یې کړو یا یې کم کړو کولی شي کم یې کولی زیات یې کړئ او دغه څخه وروسته موډ د عکس موډ بلاک اینډ وایټ ګرې سکیل ډیټون پلاټین لیف کلر سیمایکې او ار جی بي اوس دی په کوم موډ کې دی په ار جی بي تاسو غواړئ سیمایکې بل موډ ته وړاندې دغه ته راځي او یو امپلیټ ایمیج آرټ امپلیټ او بل امپلیټ ایمیج څه وظیفه اجرا کوي ګورم د ریسامپل غوندې استعمال چې غوندې استعمالیږي ریسامپل ایمیج زموږ هغه عکس سره غټي او کوچنی کېږي سره کشي په مثال یې پراخوالی په مدیر ډول سره خو امپلیټ ایمیج عکس همدومره وي صرف نور اضافه ساحه ورته اضافه کوي سره کمې کوي اضافه مننه نور ساحه څه پکې ورته اضافه کوي اوس موږ دغه عکس په مثال اوس 50 پکسله پراخوالی او 380 پکسله جګوالی مینټین اسپیکټ ریټو ټیک مارک زده کوم زه ورته وایم چې جګوالی زه غواړم چې زیات کړم 900 پکسل ته څو پکسل ته 900 یو سل شپږ اتیا فیصده سو اوکې ګوره عکس په هغه نه دی خو د سپینه ساحه څه په کړل ته اضافه کړل نور اضافه ساحه ور اضافه کړي او کموي هم دغه صرف هغه ساحه څه پکې کموي او آرټ امپلانټ خو د اتوماتیک ډول امپلانټ کوم پښتنه سبق شي کې اول سم تم سره وګورئ